په تیر اپیسوډ کې رانی د یو جن سره داسې یو سودا وکړه چې د یو ماشوم په بدل کې خپل روح هم شیطان ته وسپارله. خو کله چې ماشوم پیدا شو نو هغې ته پته ولګېده چې دا انسان نه دی بلکې یو شیطان دی. په زړو کتابونو کې د مخې نه د دې قصې د تسناس جن ویل کیږي چې د یو ډیر خطرناک او بدشکل جن دی. د دې جن نه سر پوره او نه یې بدن پوره و. د یو ډیر ویرونکي مخلوق و. کله چې سهار شو د لمر لومړي وړانګې په ریګونو پرېوتې خو هغه ریګونه په وینو سره شوي وو. هر طرف ته د مړو د بدن ټوټې پرتې وې، پرې شوي لاسونه او د بدن ټوټې برخې. یو سړی چې هلته تېرېدو کله چې یې دا صحنه ولیده نو له ویرې حال خراب شو. په تیزو ساګانو سره د منډه کړه او د قبیلې د مشر دروازې ته ورسېد. بس مشر ورته وویل چې وایې صاف وایې چې دې لیدلي دي. د قبیلې نه بهر د ریګونو غاړې ته د دوی کسانو ډیر خراب شوي لاشونه پرتې دي، بدنونه یې ټوټې شوي دي. مزر هغه جای ته بوجه کله چې مشر دا لاشونه دا کار د انسان نه دی، دا د یو ډیر خطرناک شکار دی. دا بچه وایي چې دا شکار یې کړي، دا خو د انسان کار نه شکاري. تېره شپه زموږ د قبیلې نه بهر 2 مړي موندل شوي دي. ته یې وګورئ، کیدای شي ستاسو د کورنۍ څوک وي. خلکو کوشش وکړ چې د جامو او نورو شیانو نه یې وپېژني، خو څوک یې ونه وپېژنل چې دا څوک دي. مشره زما په خیال دا دوارې لاشونه د مسافرو دي، ځکه چې زموږ د قبیلې ټول خلک روغ او جوړ دي او دلته موجود دي، یوازې رانی نشته. ولې رانی ته خبر نه دی ورکړل شوی؟ مشره خبره دا ده چې رانی له 2 میاشتو راهیسې ورکده. هغه په قبیله کې ډیر کم شکاره کوي. شدا د رانی کور ته د تلو تیاری وکړي. د قبیلې مشر ټولو ته حکم ورکړو چې کله ماښام شي هیڅوک به له کوره نه وځي. له دې وروسته ټول د رانی د کور په لور روان شول. کله چې مشر او د هغه ملګري د رانی کور ته ورسېدل نو هلته یو عجیبه چوپتیا خوړه وه. دروازه دومره زړه شوې وه چې دیمکونو خوړلې وه او په هوا کې یو بد بوی خپر و. بوی دومره سخت و چې ځینې کسان د کوره بهر ودرېدل. مشر خپل مخ په ټوکر پټ او ورو مخکې لاړ. ناڅاپه یې سترګې د کوټې یوې کونج ته ولګېدې. هلته 2 لاشونه پراته وو، یو د رانۍ او بل د هغې زاړې ښځې. د لاشونو په لیدو د مشر زړه ولړزېد، خو تر ټولو زیات هغه وخت وېرېدو کله چې د رانۍ د چیرې شوي ګېډې ته وګورې. دا خو داسې شیطاني قوي کار شي کړی. آخر داسې بد مرګ څوک ورکولی شي؟ آیا د دې له چا سره دښمني وه؟ نه مشره، هغې له چا سره خاص تعلق نه لرو. زما په خیال دا کومه بلا ده. مشر او د هغه خلک د قاتل د موندلو هڅه کولې چې ناڅاپه د ځمکې نه د قدمونو یو ولو آواز واورېدل شو او بیا یو بوډا ملا چې زړې چادر یې اغوستلې وه مخې ته راغلی. دلته چې چا شوي دي زه پرې خبر یم. دلته داسې یو شی پیدا شوي دي چې د انسانانو د ختمولو لپاره جوړ شوی دی. مولا صاحب تاسو دلته څنګه او د هر چې تاسو ته څنګه معلوم شول؟ تیره شپه ما یو ډیر خطرناک خوب ولید. یو داسې مخلوق چې نیم بدن او نیم مخ یې و، د وینې چاچکي ترې ټپکدل. بیا ما په خوب کې د یوې شکې چیغه واورېده. هغه چیغه د رانی وه. هماغه وخت ماته پته ولګېده چې رانی د سبل شي تر اثر لاندې دغه مخلوق راغلی دی چې ذکر یې په زړو کتابونو کې شوی و. هماغه د دواره وژلي دي. هغه ته تسناس وایي دا یو ډیر خطرناک جن دی. مولا صاحب دا مخلوق چوک دی او څنګه یې مخه نیولی شو؟ رانی د اولاد د ارمان لپاره له یو جن سره اړیکې جوړه کړې وې او له دې ناجایز تعلق نه چې کوم مخلوق پیدا شوی دی چې یوازې نیم بدن لري، نه د پوره انسان دی او نه پوره جن دی. یو بدشکله مخلوق دی چې وجود یې د فطرت خلاف دی. د قبیله ټولو خلکو ته خبر ورکړی چې د شپې هیڅوک له کوره ونه وځي. د تسناس د راتلو خبر لکه د اور په شان په ټوله قبیله کې خپور شو. ټولو خلکو ته د تسناس په اړه خبر ورکړل شو او هغوی د ملا خبره ومنله او په خپلو کورونو کې پاتې شول. خو په همدل قبیله کې 2 خويندې وو چې دا هر څه یوازې اوازې بللې. زما په خیال مشر خلک یوازې ډاروي ترڅو خپل واک وساتي او خلک هم لکه ډړند دي هغه خبره مني. خو خورې هر ځل یو نوې کیسه جوړوي، کله د پیریانو خبروي، کله د ارواحو او اوس بیا د تسناس او هر ځل خلکو ته وایي چې په کورونو کې بند پاتې شي. زما په خیال اصلي راز هم د همدې خلکو سره دی. یقینا د خلک د قبیلې نه چې پټوي. ته بالکل سمه وایې، خورې کې رښتیا هم خطره تسناس وایي نو تر ټولو مخکې به مشر او داغه خپل خلک به یې هم وژلي وای. خو سمه ده، آیا هغوی کوم جادوي تعویض لري چې بد روحونه ورندې نشي؟ راتلای زه خو وایم رکشي راځه چې خپله لاړ شو او حقیقت وګورو. له دې وروسته د شپې شاوخوا 11:30 بجې
کله چې ټوله قبیله د تیارې له ویرې په خپلو کورونو کې ویده وه، هماغه وخت دواړه خویندې په پټه له کوره ووتلې. څه لږې وړاندې لاړې نو هماغه ځای ته ورسېدې چیرته چې مخکې راني تللې وه. لکه څنګه چې سایمې او رکشې د ریګ په بیابان کې څو نور قدمونه واخیستل، د هغوی شاوخوا فضا بدلېدل پیل شول. ناڅاپه تور سیوري په ریګ باندې د دوی سره یو ځای روان شول. هر قدم سره دوی ته عجیب احساس کېدو، لکه څوک چې تعقیب کوي، چې شاته یې وکتل یوازې تیاره وه. رکشې ته څه واورېدل لکه چې څوک زموږ پسې را روان دي؟ آیا ته ویریږې؟ سایمې نه خو داسې احساس کوم چې باید زر تر ژره له دې ځای وجود دلته حتماً چې ستونزه ده. سایمې راتلونکي خطره احساس کړه، خو رکشې بیا هم مخکې تلو د ټینګه ولاړه وه او همدا وخت د تیزو لارو سره یو غږ هر طرف ته خپور شو. مې هلته څوک دي؟ هماغه چې زموږ خواته ګوري. دا ویرونکي منظر په لیدو دواړه ښځې ډېرې وېرېدلې. دوی هڅه وکړه چې له دې ځای نه وتښتي. سایمې هلته څوک دي؟ هماغه چې زموږ خواته ګوري. نوت ما لیدلی شه سایمه زه هم دلته یم ستا سره راجه نور هم را نجده شه زبه بیت خپل نرایت بوجم. دواړو سترګې په هماغه سیوري ټینګې شوې وې او ناڅاپه د برېښنا یو زورور څرک اسمان وویشه او د هماغه رڼا په زور هغه ولاړ کس ښکاره شو. یو داسې مخلوق چې نیم مخ یې سړی و او نیم یې سړېدلی او خراب شوی و. رکشې ژر وتښتله دې ځای نه. سایمې هغه تا ته ډېر نږدې دی. دواړو په ټولې زور منډه کړه، خو ناڅاپه تسناس ډېر تیز د دوی په لور راغی او سایمې د ریګ لاندې راکش کړه. سایمې ور د ریګ لاندې خښېده. رکشا خپل جان وزغوره او له دې ځای نه وتښتېده. ما وبخښه، زه تا نشم ژغورلی. هغه ډېر لیرې منډه کړه، خو د سایمې چغې لا هم د سایمې له مرګ وروسته رکشا په سخت ویره کې شو او په ویرې سره بې له سوچ نه د کلي په لور منډه کړه، خو په لاره کې لار ورکه شوه او هماغه وخت هغې ته مشر او ملا صاحب له څو کسانو سره ښکاره شول. د هغوی په لیدو رکشا لږه آرامه شوه. رکشیده په دې وخت کې دلته څه کوئ؟ مشره سایمې سایمې ته څه وشول؟ سایمې باندې یو شیطان حمله وکړه. هغه یې د ریګ لاندې راکش کړه او هغه یې وژلی. هغه سایمې ختمه کړه. ما خو تاسو ته واضح ویلی و چې هیڅوک به د شپې له کوره نه وځي، خو بیا هم تاسو زما خبره ونه ورېده. بابا زموږ نه ډېره لویه غلطي وشوه، مهرباني وکړئ موږ وبخښه. اوس د پښیمانۍ چې ګټه چې کېدل هغه وشول، بس اوس په ارام شرک شي. آیا ته کولی شي موږ هغه ځای ته بوځې چیرته چې پرته حمله شوې وه؟ هو زه تاسو هلته بوځم. رکشا، ملا صاحب او مشر هغه ځای ته لاړل چیرته چې لږ مخکې د دوی مرګ راغلی و. هلته چې ورسېدل نو هماغه ویرونکي منظر یې ولید. په ریګ کې خښې هډوکي. بابا د خو سایمه ده، د ګوته ما خپل هغې ته ورکړې وه. سایمه یا الله زموږ نه خلاص کړه. تسناس د قبیله یو بل انسان هم خپل شکار کړو. آیا مشر به وکولی شي خپل خلق له دې ویرونکي بلا نه وژغوري؟ آیا رلا صاحب به داسې لاره پیدا کړي چې تسناس د تلو لپاره ودروي؟ د دې د پوهېدو لپاره وګورئ. که تاسو بیل پارت کته غواړئ نو چینل سبسکرایب کړئ چې بیل پارت تاسو ته ملاوي شي په بیل ویډیو کې بیا وګورئ تر هغه وخته.